ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. زما محترم مسلمانان ورونو، د ایمان په شعبو کې یوه ضروري او اهمه او لازمه شعبه چې هغه د توحید یو ډیر لوی قسم هم دی، هغه دا د زما عزتمندو چې الولاء والبراء، د الله سبحانه وتعالی د دوستانو سره دوستی کول، د مسلمانانو سره مینه او محبت او مرسته او تعاون کول، او د الله سبحانه وتعالی د دښمنانو نه، د کفارو نه، د یهودو نصاراو نه، د دېو نه براءت کول. دا د ایمان په شعبو کې مهمه شعبه ده، بلکې دا د ایمان جز دی او دا یو ډیر مهم د قسم دی د اقسامو د توحید نه، او د دې ډیر اهتمام پکار دی، ځکه چې یو سړی یو د الله سبحانه وتعالی دښمن وي، د الله د دین دښمن وي، پکار دی چې هغه زموږ هم دښمن وي. الله سبحانه وتعالی فرمای: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. مسلمانانو لره دا جایز نه ده چې دا د کفارو سره دوستي وکړي او مسلمانان دې پرېږدي. همدارنګه الله سبحانه وتعالى فرمای: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. اے مؤمنانو، تاسو د یهود نصاراو د اهل کتابو سره دوستی مه کوئ، ځکه چې دوی په خپلو کې د یو بل دوستان دي. زما عزتمندو، د الله د دښمنانو سره دښمني کول، د الله سبحانه وتعالی د دوستانو سره دوستی کول، دا د ایمان په شعبو کې یوه مهمه شعبه ده، د ایمان په برخو کې یوه مهمه برخه ده، او د دې اهتمام ضروري دی. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې زموږ او ستاسو په زړونو کې د الله سبحانه وتعالی د دوستانو سره دوستی وي، او د الله جل جلاله د دښمنانو سره دښمني وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.